سلامونه ګرانو کتونکو، امید دی چې ښه به یئ. په دې والا نشست کې خبره کوو د بري صغیر بلکې د دنیا د یو ډېر غټ لیجنډري اکټر دلیپ کمار صاحب د سالګرې چې هغه تېره ورځ په پېښور کې د هغې په هغه کور کې ونمانځلی شوه کوم چې د هغه جای پیدایش دی، هغه جنم بومي چې ورته وایي. زمونږ خو امید دا و چې څنګه 2-3 کاله مخکې دې حکومت دعوه کړې وه، بجټ ورکړی شوی، مختص شوی، د هغې ډېر غټ کریډټ اخیستو چې د دلیپ کمار صاحب او د پېښور یو بل فرزند چې هغه انټرنیشنلي د دې خاورې د دې ښار نوم چې دی هغه یې په ټوله دنیا کې خاص کر په بري صغیر کې مشهور کړي دي. راج کپور صاحب د هغو کورونه چې دي هغه په سرکاري تحویل کې اخیستی شوي د یو پروسس په نتیجه کې، او دا دعوه کېده چې موږ به د دې نه قومي ورثه جوړو، د دې به دیکبال کوو، د دې به موږ بحالي کوو د دغه کورونو، خاص کر د دلیپ صاحب د کوره چې دا د هغه سلمه سالګره چې دا د پیدایش ورځ دا به په دغه کور کې د حکومت دغه دعوو مطابق دا به ونمانځلی شي، او په دې کې به زمونږ چارواکي چې دي، زمونږ سیاستدانان، زمونږ حکمرانان، زمونږ وزیران، زمونږ سیکرټریان او د کلچر سره ریلیټډ چې کوم خلک دي هغوی پکې شرکت کوي. خو ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د شرم خبره ده او ډېره تشویشناکه خبره ده چې هغه کوم د سالګرې فوټیجز مخې ته رالاله هغه زمونږ د ګورننس ایشوز، زمونږ د غیر سنجیده رویې او د شخصیاتو د وجلو او د شرمولو او د بدنامولو عکاسي په هغې کې موږ ته په نظر راله چې په دغه کور کې د دلیپ کمار صاحب دغه کور چې کوم په قصه خانۍ کې واقع دی او هغه د انټرنیشنل میډیا همیشه فوکس پاتې شوی دی، د هغې حالت چې دی په هغې باندې صرف افسوس کېدی شي او نور پیس نشي کېدی. هلته کې ټک کار هم نه دی شوی په دغه کال 1.5-2 کالو کې چې کله دوی اعلان کړی دی. ښکاري داسې چې صرف د کاغذونو د حده پورې چې دی دغه دعوې وې او د هغې کریډټ اخیستو کوشش شوی دی، ځکه چې صرف د یو ګیټ نه علاوه یو ځای پکې دغسې په دغه تصویرونو کې یا په دغه ویډیو کلیپس کې نه ښکاري چې هغه موږ ته دا احساس راکړي یا دا خبره ثابته کړي چې د دلیپ کمار صاحب د کور د بحالۍ کار چې کوم دی هغه شروع شوی دی. دلته کې په اربونو روپۍ چې کوم دي هغه زموږ سیاستدانان، زموږ بیوروکریټس، زموږ د قبضه مافیا خلک چې کوم دي هغې ګټي، د خلکو په حق باندې ډاکه اچوي. د حکومت سره لامحدوده بجټ دی. ډېره شرم خبره ده چې دوی د دلیپ کمار صاحب د کور د بحالۍ کار چې دی هغه هم تر اوسه پورې شروع کړی هم نه دی، سر ته رسول خو ډېره لرې خبره ده. یو داسې شخصیت چې هغه د پېښور شناخت دی، یو داسې شخصیت چې هغه د وجې نه پېښور په دنیا کې پیژندلی کېږي، یو داسې شخصیت چې هغه په دغه ارمان باندې وفات شو، مړ شو چې زه به دغه خپل کور له بیا ځمه، هلته کې به زه سالګره نمانځم یا به د خپلو خلکو سره میلاوېږم، او 2 ځله دغه قصه خانۍ ته راغلی هم دی. او زموږ نه یو څو مرلې کور چې دی هغه په دا د 2009 نه دغه پراجکټ شروع دی. هغه خلکو مو په دې باندې کار نه کړی، په هغې کې چې دی د غفلت مظاهره یې کړې وه، کم چې د پښتو په نوم باندې سیاست کوي یا دلته کې یو حکومت یې پاتې شو، یا د دلیپ کمار یا د آرټسټانو قدر کوي. د موجوده حکومت خو بیا 10 کاله وشو یا 9 کاله وشو، او بیا دغه ډیو پروسس چې کوم شی دی د هغې هم تقریبا 2-2.5 کاله پوره کېږي، خو تر اوسه پورې نه یوه خښته لګېدلې ده، نه چې دی یوه کرنډۍ سیمټ چې کوم دي هغه پیویشتلی شي د دیوال باندې، نه د لرګو څه بندوبست. ډېر د افسوسناکه تصویرونه دي، عکسونه دي، موږ تاسو ته ښایو هم چې هغه زمونږ د دغه بې حسۍ چې کوم دی هغه مذاق وړوي، چې کوم یو عام اصطلاح کې موږ یو لفظ استعمالوو. نه یو خبر چې د راج کپور صاحب د کور به څه حالت وي. دغه یوه علاقه په دې کې د 3-4 غټو شخصیاتو چې دی چې د هغې د وجې نه پښتانه پیژندلی کېږي، په ټوله دنیا کې پېښور پیژندلی کېږي، د هغو د پیدایش ځایونه دي یا د اوسېدو ځایونه دي، د هغو کورونه دي پکې. د مثال په طور دلیپ کمار صاحب خو دغه حال دی، دغه د کوره. راج کپور صاحب ما تاسو ته ذکر وکړو، یا کپور فیملي چې ده هغه په لږه فاصله کې چې دی د جي ټي روډ نه اخوا
د سوریندر کپور اس کې پروډکشن مالک چې کوم د انیل کپور او دغه فیملی والد صاحب چې ډېر غټ پروډوسر او ډایرکټر پاتې شوی دغه کور بیا هم د دلیپ کمار صاحب د کور سره لګېدلی د شاهرخ خان چې هغه د دنیا ټول مشهور اکټر دی په دې ټیم کې سوپر سټار دی ټول مشهور پرسنالټي دی دغه کور هم دی زمونږ نه کو 3-4 کورونه په دې لامحدود بجټ کې او په دې حکومتونو کې هغه نه سمبالیږي نو موږ ته بیا بالکل حق نشته چې موږ د دې خبرې دعوه وکړو چې دلته کې د حکومت په نوم باندې څه شی شته دلته کې د کلچر دپاره څه ادارې شته دلته کې د ارکیالوجي ډپارټمنټ شته دلته کې یو وزارت شته دلته کې موږ خپل اساسي چې کوم دي هغه محفوظه کوو یا موږ د ټوریزم فروغ چې دی هغه کوو ډېر عجیبه صورتحال دی که زمونږ د دغه لیجنډ فنکارانو پروډوسرانو ډایرکټرانو چې هغې په دنیا حکمراني کړې ده یا کوي او د هغو د کورونو دا حل وي او موږ سالګرا بیا په دغه حالت کې نمانځو هغه خلک بلا شبه د قدر وړ دي شکیل وحید الله د هغه ملګري چې هغې په یو تعداد کې چې دی هغه راغونډېږي او هغې دغه سالګرا چې ده د دلیپ کمار صاحب هغه هر کال چې دی د 11 کالو نه نمانځي او 2-3 ځله ورته دلیپ کمار صاحب او سایرا بانو بیبي ډایرکټ چې دی خطاب هم کړی دی د خوشحالۍ اظهار هم کړی دی خو دا چې موږ وکتله چې دغه دلیپ کمار صاحب د کور دا حالت دی نو هغه انګریزي کې چې لفظ دی چې نو کامنټس د شرم او د عبرت نه ډک مقام دی او که زموږ دا رویې نه وی نو ولې به د افغانستان یا د پښتو ژبې یو مشهوره ګلوکاره چې د سندرغاړې هغه به د بېبسۍ او د سکیورټي او د غریبۍ د لاسه چې دا قبرګله هغه به د کابل یا جلال آباد یا د پېښور په ځای باندې د مجبورۍ د لاسه کینیډا ته تله او هلته کې به د بېوسۍ په حالت کې د خپل وطن نه د خپلو خلکو نه لرې چې ده هغه به وفات کېده موږ که زموږ دغه رویې وي او زموږ دغه حکومتونه وي زموږ دغه سیاستدانان وي زموږ دغه مجموعي رویه نو ښکاري داسې چې په راتلونکي وخت کې به د هر شخصیت سره به هم هغه سلوک کېږي د هغه د وفات نه بعده کوم چې د دلیپ کمار صاحب سره شوی دی پکار ده چې موږ لږ د حس نه کار والو لږ د غیرت نه کار والو او د دلیپ کمار صاحب او د داسې نورو شخصیاتو چې کوم آثار زموږ سره موجود دي موږ هغه دومره ښایسته کړو او داسې په ښایسته شکل کې دنیا ته پیش کړو چې دنیا ووایي چې او د دلیپ کمار د شاهرخ خان د سوریندر کپور د راج کپور د دې خلکو په خپل ښار کې عزت شته ډېره مننه